الله الرحمن الرحيم وبسند متصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواسع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. حضرت پیغمبر علیہ السلام کی عبادت سلسلہ شروع ہوا. المؤمنین میں جو اشفاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول اشفاء قیام في آیات باندې وکړ. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرکوع کې هم دغه ویلې، په سجده کې هم دغه ویلې، په حاده کې هم دغه ویلې، په قیام کې هم دغه ویلې. دا یو آیات مکرر ویلې وی. یو ویلې ولې وایي ځکه د آیات اول او آخر عجب و مضامینو باندې مشتمل دي. په اول کې نهایت تخویف خبره ده، د عذاب خبره ده، او په آخر کې بیا ډېره د امید خبره ده چې د دنیا د مځکې نه تر اسمانه سړی ګناه وکړي، لکه یو حدیث کې روان ده ډک الله په ده غالبه ده چې هغه ټول ورته معافي کوي. ورته عزیز الحکیم ده. او دا چې په رکوع کې ویلې، په سجده کې ویلې، په رکوع په سجده په دغو کې به د قرآن نه منع راغلې ده. دا وایي هغه وخت کې و چې نهیه نه وه راغلې. نو حضرت پیغمبر علیه السلام دا یو آیات مکرر ویلې. هلته د امت حال ده چې مخکینی انبیاو کې نبي خدای پاک ته په دغه باب کې عریضه کوي چې که عذاب ورکوي خو تا به اعتراض نشته، ځکه ته مالک یې، دوی مملوک دي، خو که ته یې معاف کوې په تا اعتراض نشته. ته سلطان عزیز و غالب یې په هر څه باندې. دا فکر نه دی دا نه څوک نشي کړی چې ولې دې معاف کړو، مجرم دې ولې معاف کړو. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. د الله تعالی نه د ده د پیر پوښتنه نشي کېدی چې څوک پوښتنه تر وکړي ولې دې فلانکي ته ډېر علم ورکړه ما ته دې کم راکړه، ولې دې فلانکي ته ډېره دنیا ورکړه ما ته دې کمه راکړه، ولې دې فلانکي ته زمن ورکړه ما ته دې نه کړله، ولې دې فلانکي ته صحت ورکړه ما ته دې نه کړه. دا پوښتنې نشته. اما الله تعالی د موږ نه د ذرې پوښتنه کړی شي، ځکه مالک ده، خالق ده، رازق ده، د هر څه خاوندی ده. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له ما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم. د شپې لمونځ د نبي علیه السلام ډېر اوږد پرون هم چې ذکر شو چې څلور رکعته نیت یې وکړو د ټول او د ښه څه نیتشتنه ماته. دلته حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ویلي یوه شپه د شپې په تهجدو کې پیغمبر علیه السلام چې ودرېدم نفل په ګډه په جمع کې وکړو، خو بیا مې قصد بېکاره قصد وکړ. څنګه دې بېکاره قصد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اوږد لمونځ کوه چې نیت مې وکړ ان اقعد د دې څه معنا ده؟ د دې معنا څوک داسې ذکر کوي چې نور لمونځ پرېږدم، لمونځ خپل کېنه. دا د امام شافعي چې د غفرای نفل ابتداء هم د تا په اختیار کې دي، بقا هم د تا په اختیار کې دي. زموږ په مسلک خو نفل په شروع لازمېږي، خو د دې په مسلک په اختیار کې دي چې نور پرېږدم، سلام وګرځه او کېنم. دوم چا معنا داسې کړی ان اقعد. حضور پاک صلی الله علیه وسلم خو لمونځ په ولاړې دي، زه په ولاړې ورسره ولاړې قرائت اوږد شو، لکه ټول سورت بقره مبارکه به په یوه رکعت کې ویلې، 206 آیاته په یوه رکعت کې. نو ما ویلې چې نور کښېنه ته یې په ناستې وکړه او دا یې په ولاړې کړي. دومره اوږد لمونځ یې کوه، خو بیا خدای پاک توفیق راکړو ورسره قرآن مې کوه، نیت مې وکړه، هممتو چې ده اوږدوالی د لمانځه ته نو د شپې په لمانځه کې وایي خصوصا ډېر اوږد تلاوت. دا مسله بیا اول ترمذي کې دا سره روانه ده چې طول القنوت افضل ده که کثرة السجود. بهتره دا ده چې طول القنوت چې قرائت څومره ډېر وي، قرائت کلام د رب ده، او دا په ولاړې ویلې کېږي، په رکوع په سجده کې خو نه وي. نو چې څو
څومره د الله تعالی کلام ډېر ویل کېږي په ټولو اذکارو باندې لوی فوقیت تلاوت قرآن عظیم شان دی. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وقال ثم ركع وسجد فصنع في ركعة الثانية مثل ذلك. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله به لمونځ چې دا وروسته روایت کې بیا د دغه ښه تفسیرونه را روان دي لمونځ په ناستې کوو قرأت به ویلې چې 10 آیاته یا 40 آیاته دا تردد وایي ځکه ده چې کله به په 10 آیاته پاتې وو جګ به شو کله به 40 آیاته پاتې وو یا دا خبره تخمینا ده دا په خپل تخمین وایي چې دومره اندازه به پاتې شو مثلا د سورت بقرې اخر بیا به جګ شو دا پاتې لمونځ دی چې په ولاړې وکړو بیا به د ولاړې نه رکوع او سجدې ته لاړ دوه رکعات به چې شو بیا په ناستې به قرأت ویلې چې اخر 10 یا 40 آیاته به پاتې شو بیا به جګ شو نو چې اول شروع د لمانځه په ناستې وي بیا په مابین کې جګ شي په ولاړې د دغه ځای نه ثبوت راغی چې دا جایز ده آرام مقام ته ترقي راغله خو ګورې یو خبره به یاد لرو چې دا اوس د بابو روایتونه حاصل وکړو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفل ټول په ولاړې نفل ټول په ناستې نفل نیمای په ناستې نیمای په ولاړې درې قسمه روایت راځي کله ټول مونځ په ولاړې کله لکه په مخکې روایت کې چې عبدالله بن مسعود اجماع خاص دی امر سوء او په چې کېنه کله وروسته راځي چې ټول مونځ یې په ناستې کوي کله نیم په ناستې نیم په ولاړې وروسته راځي چې نفل یې په ناستې ډېر چې کړي په آخر عمر کې کړي خو دا روایات درو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ د ناستې او د ولاړې فرق نه لري په ثواب دا یې که په ناستې لمونځ کوي که په ولاړې ثواب کې فرق نشته اما د امتیانو چې سړی په ولاړې قادر وي په ناستې لمونځ کوي فرض خو جایز نه دي چې په ولاړې قادر وي په ناستې کوي هغه جایز نه دي نفل جایز دی خو ثواب یې نیمه کېږي د ناستې نفل په نیمې ثواب د ولاړ باندې څومره چې په عبادت کې تکلیف وي دغه به ثواب زیاتېږي خو خبره په حضور کې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور په ناستې په ولاړه کې نه بدلېده هغه اخلاص دی د په ناستې په ولاړه کې نه بدلېده هغه خضوع عاجزي دی د په ناستې په ولاړه کې په هغې کې تبدل نه راتله نو ځکه یې ثواب یو برابر موږ به داسې نه کوو لکه دا نن سبا اکثره بخصوص دغه خواته د پنجاب په دغو طرفو کې چې 2 رکعته نفل کوي هغه په ناستې کېږي کله کله سړی وي اکثره سنت بیا په ناستې کېږي روا خو دي اوس نفل په ناستې خو روا دي خو په دنیا کې په یوه روپۍ چې لندن ته منډې وهي او دلته ثواب دی نیمې چې په ناستې باندې په لمانځه کې تلاوت کوې په ناستې یې کوې په نفلو کې په یو حق خدای پاک 50 نیکي سړي ته ورکوي چې په ولاړې کوې په یو حق خدای پاک سړي ته 100 نیکي ورکوي په دا یو رکعت کې څومره سوه نیکۍ دي موږ د لاس نه وځي خو خلک یې پروا نه لري ځکه د آخرت فکر شته نه ورسره هسې صرف هغه د غاړې خلاصېدل غوندې وي نو نبي علیه السلام دلته خلق لمونځ راځي چې ګاډې کړی دی یعنې نیم په ولاړې نیم په ناستې باندې دا بل روایت کې راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به کله اوږده شپه په ولاړې لمونځ کوه کله به اوږده شپه په ناستې باندې کوه خو چې لمونځ به یې په ولاړ قرأت به یې چې په ولاړې ویلې دا دوم روایت رکوع سجده یې په ولاړې کړه چې قرأت به یې په ناستې ویلې رکوع سجده یې په ناستې کړه د دغه څه معنا ده د دغه معنا دا ده چې قرأت به یې په ولاړې ټول خلاص کړه بیا داسې نه و چې صرف د رکوع د سجدې دپاره کښېنه دا نور سجده او رکوع په ناستې وکړه نه بیا به د ولاړې نه تلو رکوع ته د ولاړې نه تلو سجدې ته او په ټول نفل به یې په ناستې وکړه بیا رکوع سجده هم په ناستې کړه دا معنی د دغه ناستې نه به رکوع ته هم تلو د دغه ناستې نه هم سجدې ته صرف د رکوع د سجدو دپاره نه جګېدل چې قرأت ټول و هغه مخکې روایت کې دا و چې قرأت یې په ډېرې په ناستې ویلی خو 30 یا 40 آیاته به چې پاتې شو بیا به د قرأت دپاره جوړ شو صرف د رکوع د سجدې دپاره نه
نو چې ټول مونځ دې په ناستې وکړو رکوع سجده هم په ناستې یعنې د ناستې نه به تو سجدې ته او چې ټول مونځ دې په ولاړې وکړو رکوع سجده هم په ولاړې دا معنی د قیام نه وکړو صرف د رکوع د سجدې دپاره نه جګ شوی نه صرف د رکوع د سجدې دپاره کېناستلی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون اطول منها. حضرت ام المؤمنين حضرت حفصة ګورې دغه کې هم یو خبرې ته پام وکړو کله حضرت عایشه سره ذکر شي زوج النبي صلی الله علیه وسلم کله حضرت حفصې سره ذکر شي دا د تعین لپاره د عایشې په نامه نورې ښځې وي خو د نبي علیه السلام بیبي د مراد ده حضرت حفصې په نامه په دغه وخت کې نورې ښځې شته خو د نبي علیه السلام بیبي مراد ده ام المؤمنین وایي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نفل په ناستې کړه سورت به یې ویلې خو په ډېر ترتیل او په ارام دومره په ارام به یې ویلې چې دا کنکای سورت په تر اطول وګرځېده یو سورت ته مثلا 100 آیاته یو سورت ته 80 آیاته خو ده به دا 80 آیاته په داسې ترتیب ویلې چې بل سړي به سم په ولاړې باندې خلاص کړه ده به په ناستې باندې دغه نه و خلاص کړی نو ویلې دی په ترتیل به یې ویلې ترتیل دا په قرآن کې موږ ته معمول به ده ورتل القرآن ترتیلا دغه انداز قرآن کې ویل په لمانځه کې چې تصحیح د حروفو وي دا فرض ده دا داسې په دیوار لکه دا یې موږ بعض حافظان چې تراویح کوي خدای دې ووایي نه حرف صحیح کېږي نه مد صحیح کېږي نه مد او شرط وایي څه کوي حرف خپله نه صحیح کېږي دا اصلي حرف نه صحیح کېږي دا ډېر قرآن حافظان قرآن وي او قرآن په ده لعنت وي وایي دومره انداز ترتیب تجوید چې ادایګي په صحیح طریقه باندې دا خو فرض ده او دا هم د اوس نه زده کړو قرائت په لمانځه کې فرض ده قرائت به په داسې طریقه وي چې حروف صحیح ادا کېږي بیا یې موږ تاسې فقه شریف ووایي چې څوک وایي چې سماع کې شرط ده چې دومره غږ به وایي چې په خپله یې اورې او څوک وایي چې نه چې حروف صحیح ادا شو که په خپله دې وانه اورېدم لہذا دا چې په لمانځه ولاړې شونډې پټې لګیا ده تاسو یې جوهر په راځي ټول حروف په پټه خوله ادا کېږي دا قرائت نه ده په دغه ذمه نه پایله کېږي تصحیح فرض ده ادایګي فرض ده وایي سماع کې اختلاف ده چې دومره به اورې ویې چې په خپله یې واورې دا خو بیا لمونځ جهلي خاصې په جهل وي او که نه خپله سماع نه ده ضرور خو ادا ضرور ده چې ادا به په صحیح طریقه باندې حق به په صحیح طریقه ادا کوي وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جرير قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يذكر صلاته وهو جالس. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. دا سنت رواتب مسأله په بلې اول طرف ده دلته به صرف په غلط فهمي کې چې واقع نه شو حضرت ابن عمر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت لس رکعاته په اکثرو روایتو کې ذکر کړي د ماسپښین نه مخکې دوه ذکر کړي سنت رواتب خو 12 رکعاتې دي څلور د ماسپښین نه مخکې دوه شاته شپږ
دوه د ماښام نه شاته 8 دوه د ماخستن نه شاته 10 دوه د سهار نه مخکې 12 خدای وي چې 10 ما لیدلي په لاسو کې دوه مې نه دي لیدلي خو د خپلې خور نه مې اورېدلي د سهار د لمانځه نه مخکې خو د نبي علیه السلام کور ته زه نه یم ورغلی مې خور راته ویلي دي چې د سهار د فرضو نه مخکې هم 2 رکعته کړه دا نور د ماسپښین نه مخکې 2 رکعته د ماسپښین نه شاته 2 رکعته د ماښام نه شاته 2 رکعته د ماخستن نه شاته 2 رکعته دا خو مې لیدلي دي حتی د ده په کور کې مې ورسره کړي خو اوکی و د خور د نبي علیه السلام حضرت حفصه رضی الله عنها بیبي ده ماښام لمانځه بعد ورسره تللی کور کې نبي علیه السلام 2 رکعته سنت کړي دا هلته کړي د ماخستن نه بعد ورسره تللی کړي نو په ډېرو کې به دا راځي په دې مسله کې اختلاف ده چې د ماسپښین نه مخکې سنت 2 رکعته دي که 4 امام شافعي صاحب دغو دوو ښیي د دغو روایت په تقاضا او موږ یې چې د ماسپښین نه مخکې 4 رکعته دي وروسته عبارت را روان ده سورات الضحا نه وروسته دا بل باب کې چې نبي علیه السلام چې زوال به وشو 4 رکعته یې کړل دا یې نه پرېښوده او دغسې په اولو طرفو ترمذي په یوه کې ابو داود په دغو کې را روان دي 4 رکعته یې دایمي کړه دی هغه قیاس ویل چې دا سنت زوال دي سنت ماسپښین نه دي موږ ویل دغه 2 رکعته چې د ماسپښین نه مخکې کړي دا تحیت المسجد ده دا سنت ماسپښین نه دي کړي دي دا یې مني چې 4 مخکې کړي موږ یې منو چې 2 مخکې کړي په سنتو کې بهتره دا ده چې په کور کې په خپل ځای کې وشي نو سنت مؤکد په کور کې کړه جمعه ته به چې راووت 2 رکعته تحیت المسجد کې وکړه دی هغه لیدلي دي نو هغه ویلي دي چې ماسپښین نه مخکې 2 رکعته سنت کړه خو دا سنت مؤکد موږ یې نه دي سنت مؤکد یې په کور کې کړه په اول وخت کې کړه او په هغه کې بیا قرائت هم ډېر ویلي وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحدثتني حفصه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال ايوب الله قال خفيفتين وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا موال بن معاوية الخزري عن جعفر بن وقال عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها بركعتي الغداة والمأمون وراه من النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد قبل الفجر 2 وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عاصم بن سمرة يقول سأل علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار قال فقال انكم لا تطيقون ذلك قال كل من اطاق ذلك صلى فقال اذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند العصر صلى ركعتين اذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعد ركعتين وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة والمقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. حضرت علي کرم الله وجهه چا د حضرت پیغمبر علیه السلام د نفلي لمانځه د ورځې پوښتنه وکړه دوی ټول د تاسو کله طاقت شته څه معنی د نبي علیه السلام لمونځ خو دایمي و یو داسې نه کړه عبادت کله کوه کله یې مه کوه هغه تاسو کله په وس کړه دا څوک چې فکر نه کوي هغه د دې موږ ته بیان کړه که چا ته خدای پاک توفیق ورکړي وبېږي که نه علم خو به راشي د نبي علیه السلام په عمل باندې نو ده ورته وویل چې سهار لمر به چې د ده طرف نه دومره راجګ شو دا په اوله تلویزي کې بیا موږ داسې په ګټه راځي چې د مازدیګر د اوقاتو اکثر اوقاتو کې زموږ پر مذهب تاخیر ده سهار لمونځ لمر به چې ده طرف ته دومره راجګ شو لکه د مازدیګر په وخت کې چې هغه ته څومره نږدې په یو وخت کې به د اشراق لمونځ کوو اشراق لمونځ د لمر د افق نه چې یوه نیزه جګ شي د
دا چې رواکېږي که نه رواکېږي چې وخت مکروه څنګه ختم شو نو هلته چې وخت مکروه به نه و داخل مازدیګر یې هلته کړو چې وخت مکروه نه و داخل خو لمر به اوږد لاندې غره ته نږدې شوی او بیا به چې لمر دغ ځای ته راغی لکه د ماسپښین په وخت کې بیا د ماسپښین تاخر راځي لکه د ماسپښین په وخت کې چې هلته رسېدلی په دغه وخت کې بیا 4 رکعته کول چې صلات الضحی په نامه وروسته باب کې را روان دي او د ماسپښین نه مخکې بیا 4 رکعته کول د ماسپښین نه شاته 2 رکعته کول د مازدیګر نه مخکې 4 رکعته کول سنت زوائد دا مؤکد نه دي زوائد دي 2 رکعته هم راغلي دي 4 هم راغلي دي خو د دغو 4 په باب کې پوښتنه ده چې مازدیګر نه مخکې چې 4 رکعته کول څنګه وکړه ظاهر روایت راځي یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم د هغو 2 رکعتو په منځ کې جدایي د تسلیم راوسته په سلام په چا على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. فدي مسألة کې اختلاف ده چې نفل سړی چې ډېر نفلونه کوي بیا 4 رکعته په یوه تحریمه بهتر دي د 2 رکعته په یوه تحریمه بهتر دي دا نور ائمه وایي د ورځې نفل کوي که شپه کوي 2 بهتر دي ځکه یو روایت را روان ده د ابو داود چې صلات اللیل والنهار مثنا مثنا د دې بیان کوي د امام صاحب قول دا ده ورځې که شپه یې 4 بهتر دي نفل چې کوي 2 رکعتو د سودای 4 بهتر دي پرون مو ویل چې ام المؤمنین ویل نبی اسلام د شپې 4 رکعتو نیت یې وکړ د اوږدوالي او د حسن اختتام وکړ بیا به د 4 اتم 4 راغله د شپې لمونځ او د مازدیګر نه مخکې 4 رکعته ماسپښین نه مخکې 4 رکعته او په یوه تحریمه جدایي په منځ کې په سلام باندې نه کوله دوی ویل نه دا په 2 تحریمه وه هغه ویل چې په تسلیم وه یفصل بینه موږ یې دا سلام نه مراد تشهد ده په ملایکه او په ټولو انبیاو سلام سره چیرې اچي په تشهد کې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین په عباد الصالحین کې ملایکې دي انبیا دي ټول مخلوق ده په دغه سلام کې السلام علیکم سلام ګرځولو کې په انبیاو سلام اچول کېږي په ملایکو اچول کېږي أنا جاءت أجي السلام عليكم. لما قلت شعر السلام برضو السلام عليكم جوي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام جاءت أجي. جامع المنزيات تقبل يا خير التهم بيكون بنيته وارقام ني امام د تفاهمي چې سلام چاته اجوم نه مقتدیانو د تفاهمي هغه کوم د دغه شریف د شوی امام په دغه طرف هم نیت د ټول مقتدیانو کې چې په دغه طرف ګرځي نیت د ټول مقتدیانو کې څوک چې امام سره ورمخه ولاړی هغه په دواړو طرفو کې دی امام نیت هم چې دا قوم نیت هم کې کله امام نه په یو طرف ولاړ نو په یو کوم طرف چې امام د مثلا دای په کې اړه کې ولاړ ده یو طرف ته سلام کوي صرف د قوم نیت کوي یو طرف ته امام نشته په دغه طرف ته به د امام او د قوم د دواړو کله امام نه په چپ طرف ولاړو چې طرف ته سلام کوي د مقتدیان د امام او د قوم نیت په دواړو کې په چپ طرف کې صرف د قوم نیت چې کوکه ولاړ په کوکه نه ته کې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله د ملائکه نیت کوي دلته هم د عباد الصالحین نیت کوي جنیات وی دا نور ائمه وی انبیا نیت کې به ټول راوګرځي چې شریک دي در سره کوي دي نیت کې به ټول راوګرځي دا مسله وو خبر کوي دی موږ تاسو په منځ کې ایاک نعبد و ایاک نستعين نعبد شرط کلمه غیر ذکر کوو فجمع المنطق کې امام نعبدو کې نیت ټول قوم کوي موږ ټول قوم ته عبادت کوو
موږ ټول قوم د تا نه معاونت غواړو موږ ټول قوم ته هدایت وکړي امام د ده خبرې ذمهوار ده که د ځان نیت یې وکړو د قوم یې ونه کړو اول په ترمذي کې درته راروان ده دا خیانت دی د قوم سره په منفرد باندې کې چې ګوښې لمونځ کې فارغ هم وکړو متکلم الغیب څخه ذکر کوو خو چې هغه متکلم الغیب چې ذکر کېږي کله د تعظیم دپاره ذکر کېږي لکه الله تعالی چې د ځان دپاره لمونځ خو د عاجزي ځای ده هغه د تعظیم ځای نه ده چې یو یا یې موږ دا خو لوی ده بیا څنګه چې ځان ته لمونځ کوم که دا سنت کوو که نفل کوو نعبدو یې که اعبدو ولې نعبدو یې دا جمع سره ولې ذکر کوو ماله ګوره یو تا چې شي باندې لګیا یې دغه ورته لیکل دي یو بل ته سره ګوري چې دلته مخامخ ورته غږېږم حضور نشته په لمانځه کې به د کوم مخامخ حضور وي متکلم الغیب څخه ولې ذکر کوو خو نیک بندگان به ټول په نیت کې در سره ګرځوي بیضاوي شریف مې ویلې ده که نه ټول نیک بندگان به د ځان سره شریکوي په نیکو خلکو سره چې سړی په عبادت کې شریک شي هغه عبادت خدای پاک قبلوي چې په دعا کې شریک شي هغه دعا یې خدای پاک قبلوي وایي دلته به د ټولې دنیا د نیکانو نیت در سره کېږي چې د یوه عبادت خدای قبلوي امام قبول کړي رښتیا یې په ټول ژوند مقبل باندې کې دغه سوچ کړی ایاک نعبد و ایاک نستعین ویایو طالبان ملا یعنی عوام غریبانان خو الفاظ بیا هغه په معنا اصل نه دي خبر او ټول ژوند باندې نه امامت کې ټول عمر د خضري نه په امامت لګیا شو تر مرګ پورې امامتونه کوو خو موږ د قوم نیت چې را سره کړی جان نیت منه ده کړی قوم خو څه کوي ویایو یې خو دلته مو ورپام هم نه ده چې زه دعا کوم که زه حکایت کوم لمونځ په انشا کې که په حکایت انشا به کوې ته په نیت کې کوې ته وایې الحمدلله رب العالمین علا ویې چې ما بنده چې ما حمد ادا کړ چې تا نیت نشته پکې بیا خو د نه په ادا چې تا نیت رحمان الرحیم نشته د مالک یوم الدین نشته بیا څنګه علا ویې چې د ما ثنا یې وویله د ما لویي بیان کړه چې یا کان عبدو یا کان استعین وی علی دا د مو د بنده په منځ کې شریک ده اهدنا الصراط المستقیم چې وی چې الله تعالی دا د ما د بنده د طرفه پورې لمونځ کوو ټول عمر یې کوو ټول عمر او په ټول عمر کې یو ورځ مسلم ګرځول نشو چې حضور وی نیت وی برابرۍ وی په جامع کې چې امام لګیا ده شاته چورتونه وایي دا کله کله د تصوف او یو خبر څوک واوري چې سړی د ذکر کوي دغه ځای د شک شي بیا فکر کوي چې په لمانځه کې ذکر روا ده بله ورځ هم چا پوښتنه کړې ما ته دا وکړي چې تا د خاړې بندې چې په لمانځه کې تا قرات او حضور له دغه چورتونه وایي په ذکر کې پوښتنه کوي چې ذکر روا ده په لمانځه کې که یې چې شی حضور به څنګه اثر به څنګه پیدا شي اثر به څنګه پیدا شي حتی خدا د چورنه په کول د شپې چې خوب درغه ذاتي نه په پرېږده ولې داسې وي چې ځان ته دعا کوي خیرات یې کړي وي د ځان لپاره چې لمونځ په داسې حال کې وکړي چې معنا ته دې پام وي چې زه څه ویایم که چې موږ خوبونه هم نه خوب راځي نه ښه راځي لمونځ کوو لمونځ کې مو دغه پام نه ده چې موږ څه ویایم دا ختمو کې ما ته ویلي چې اوس تصوف او اسرار په هره ورځ بیانوی نه شو غم جوړېږي د هره ورځ په ختم کې موږ الله تعالی ته چې اللهم یا قاضي الحاجات ندا شروع شي تر پایه پورې دا نارې چاته وایي دا شافي الامراض دافي البلیات قاضي الحاجات دا چاته نارې وایي یو ورځ مو دغه حضور دا برابر کړی دی چې دا الله تعالی ته مخامخ یم خدای پاک ته زارۍ کوم نارې ورته ویل
لري د غایب ده درود ویایو درود وایي سړی په داسې حدود ویي لکه نبي علیه السلام چې په سترګو ویني د زنه چې ویني لکه په سترګو یې چې ویني د ده په مجلس کې لکه چې ناست دی په داسې ادب یې وایي ځکه درود خو ورسېږي ده ده او په داسې شوق یې وایي چې زه دا یو وارې درود شریف په ده باندې وایم الله تعالی په ما باندې 10 وارې درود شریف وایي ملایکې په ما باندې 10 وارې درود شریف وایي ته خو یو بس په داسې عشق باندې اینکه قاری صاحب خدای دې جنت الفردوس ورکړي هغه دې ښه صحت ورکړي دا مازدیګر چې خیرات کړي غریب مریض د دې تلو رئیسي زه دا څه کار خبر شوم چې اکثره وخت دومره ضعیف وي چې په لمونځ دا تېر کال کې لمونځ بې پناستې کوم ځکه یو تکلیف لري خوراک نشي کولی غوښه نشي خوړلی دا نشي خوړلی هېڅ تکلیف بس په وچه مړۍ او په دغو شیانو یې ګزاره وي دا حدود ته موږ برابري دا ځای ګورې کشف ده اوس مسلماني د درجې ده که موږ سره الحمدلله ګورې ترجمې کړي دي دغه ځای ته برابري موږ چې الله تعالی ته برابر کړي ربنا په دا یو ربنا ودرېږي بیا وي ربنا تاسو ته ځای ته پام کړی په موږ کې بدلون نه راځي دا بار دغه ځای موږ ته چې اوس په الله تعالی ته نارې کوو خدای متعال ته مخامخ یو بل ځای چې دغسې راشي په راته مقرر یې کړي موږ دغه ته متوجه کړي چې باید سترګې د چا خلاصې شي بیا په دغه پوهېږي بیا په دغه حالاتو باندې په دا کیفیاتو باندې چې دا بېګا څوک د حال نه ووته بیا ماته نقصان غږېده چې څه مې لیده څه کیفیت و موږ خبره مې د دغه دپاره دا تاکید درته کوم چې موږ او تاسې اول زه بیا کاره یم خدای دې اول ما اصلاح کړي چې موږ او تاسې نه په ذکر کې حضور وي نه ختمو کې حضور وي نه تلاوتو کې د لمانځه کې حضور وي دا اصلاح په دې باطن څه وخت راځي د زړه ځان فعال ته وایي لرې کېږي چې ذکر تلاوت په تدبر وي تدبر معنا ته فکر کوي نو وعد وعید قصاص امثال دا شیان ذکر کېږي احکام اوامر نواهي دا ذکر کېږي دغه ته دې پام کېږي د نبي کریم عظمت ته دې پام کېږي د ده قدرت ته دې پام کېږي یا هلته په انسان کې باطني تحول راځي تلویزیون کې را روان ده په اذانو طرفې ناپور د سهار لمونځ کوي چې دغه ځای ته چې شپېلۍ خبره راغله د قیامت دغسې چغې د خولې نه وته ساه وخته پرېغه ځای مړ شو صحنه ورته لکه په سترګو یې چې وویني نو دغه السلام چې ده په ملایکو مقربینو نبیینو ومن تبعهم دوی وایي د نیت په لحاظ په سلام کې به دغه ټوله نیت کوي موږ یې دغه په تشهد کې ده نور سلام ګرځول جائز دي په دوه رکعتو باندې په نفلو کې خو بهتره امام صاحب ضرور دي ځکه چې ادوم تحریمتن ده مشقت لږ زیات ده چې په عبادت کې مشقت زیات دي ثواب یې ډېر ده شپه یې که ورځ صاحبین مبارکین د امام صاحب شاګردان هغه د شپې د ورځې پاک کړي د شپې دوه رکعته بهتر دي د ورځې څلور نیت یې کوو چې یو وارې د زړه وو چې څلور رکعته نفل کوو داسې نه در باندې ضرور چې خامخا به څلور کوې خو که نیت یې وو مثلا څلور رکعتو نفلو ته بیا بهتره دا ده چې په ورځې نفل چې کوې د مازدیګر نه مخکې یا ماسپښین یا دا د اشراقو په دغو وختو کې چې څلور په یوه تحریمه وي اما د شپې دوه د امام صاحب یې شپه ورځ څلور دا نور ائمه وایي چې شپه یې که ورځې دوه باب صلاة الضحى وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبة عن يزيد الرشدي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن ربيعة الزيادي عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وبه قال حدثنا محمد
الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت وهل فيهن تسليم فاصل قال وبه قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبيده عن ابراهيم عن سهل بن جابر عن قزعه عن القزاع عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن ابي الوصاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر فقال انها ساعه تفتح فيها باب السماء فاحب ان يسعد لي فيها عمل صالح وبه قال حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كتاب عن ابي اسحاق عن عاصم بن زهره عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي قبل الظهر اربعا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها صلاة الضحى. فدې یو د حکم په لحاظ خبره ده، بل د عادت په لحاظ خبره ده. د حکم په لحاظ باندې د انصاف لمونځ څنګه ده؟ بعضې ائمه قول په کراهیت باندې کوي چې د انصاف لمونځ نشته، ځکه پیغمبر علیه السلام نه ده کړی. صرف یوه ورځ په یو روایت کې د ام هاني نه راځي چې د فتح مکي معظمې ورځ وه چې دې کور ته ورغله، غسل یې وکړه او اته رکعته یې وکړه، ډېر تخفیف باندې خو رکوع سجده په صحیح طریقه باندې وه، نه دی کړی. لكن مختار قول استحبابیت چې نه دا مستحب ده، ځکه چې د ډېرو صحابو نه بیا نقل راغلی ده. اول د حکم په لحاظ مختار قول دا ده چې دا مستحب د څاښت لمونځ. دوم خبر د عادت په لحاظ باندې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین وی څلور رکعتې کړي، کله دې تر زیات کړه. دا بل روایت چې حضرت انس وی شپږ رکعتې کړي. دا بل روایت کې راځي چې ام هاني وی ما ته اته رکعته وکړه. دا بل روایت کې د نفس کرام په باب کې د ام المؤمنین څو کتل کې چې نبی علیه السلام د څاښت مذکور دا ورته چې نه انکه د سفر نه راغی، بیا عادت مبارکه دا و اول به کور ته نه ننوت، اول به جومات ته راغی، په جومات کې به یې لمونځ وکړو، بیا به پس کې هغه نه ځو خپل کور مبارک ته. وایي د شپې په لحاظ ادنا دوه رکعته زیات 12 رکعته راغلي دي، چې پرون تېر شو چې شپې به کله خوب ورغی، بیا یې د څاښت په وخت کې څومره لمونځ کوم؟ 12 رکعته. ادنا 2 رکعته، لوی 12 رکعته، نور 4 شپږ اته دا ټول راغلي دي. بهتره 4 دي چې سړی یو وارې وسپړی چې 4 وي، کم از کم چې 2 وکړي. د څاښت لمونځ د سهار د لمانځه نه وروسته به پیغمبر علیه السلام په جومات کې په ذکر لګیا و تر دې پورې چې څاښت دا یې موږ څاښت کوم د دیوار څاښت وي، چې دا بې ځایه صوفیان نه وي. په جومات کې چې اګړۍ کې راغله چې وخت تاخیر شو، یعنې لمر راوخوت، ای باندې به لمر نه لیدی کېږي، لمر بیخي لیدی کېږي نه، خو هلته د دغو په حساب باندې افق نه راوخوت، دې کیسې ځانې درېږي. بهتره دا ده چې دا د اتو بجو شاوخوا چې جونګي دا د اوښې بچیان چې نوي پیدا شي عقل یې نر وي، د عربو مځکه ګرمه وه، نبي علیه السلام ویلي د څاښت لمونځ چې دا عقل یې د جونګۍ سوځي په داسې وخت کې وشي. روا خو دي ابتدا او انتها خو بهتره یې دا دی چې دغه د اتو بجو شاوخوا وشي. نو یو په باب کې راځي چې 2 رکعته چې لمونځ وکړې د ورځې 380 بنده دي په انسان کې، 380 بنده. دا چې ورځ به راځي شکرانه غواړي. ظاهر حدیث مبارک کې د صدقې راغلی چې روزانه د هر بند په عوض کې انسان باید صدقه وکړي د شکرانې. صحابه کرامو ویلي دا د چا په وس خورا ده چې روزانه 380 روپۍ د دې خیال د روپیو و چې دا صدقه کوي. ده ورته ویلي دا 2 رکعته نفل چې وکړي دغه شکرانه ادا شوه. په دا 2 رکعته نفلو کې ټول اندامونه پورې په حرکت کې جګېدن پیچېدن کې دا چې د ټولو اندامو شکرانه په ادا کېږي. نو دوام نبی علیه السلام نه ده کړی. ابن ابي سعید خدري وایي نبی علیه السلام به کله د څاښت لمونځ یوه نیمه میاشت کې شروع کړ، څو ورځې به مسلسل که وکړو، موږ ویلې چې یاره نه یې پرېږدي، دا میاشت په چاره ټوله کړي، بیا به یې څو ورځې مسلسل پرېږدی، موږ ویلې چې یاره نه یې کوي. دا معنی تاکید نشته پکې، سنت مؤکد نه ده، پیغمبر علیه السلام دایمي نه دی کړي.
نور کړي دي ځکه د ډېرو صحابه مبارکینو نه دا نقل ده دا بل روایت کې ثمن دوام ته ویل کېږي پیغمبر علیه السلام د زوال په وخت کې څلور رکعاته دائمي کړه صحابي مبارک ورته ته دا څلور رکعاته همیش کوې څه وجه ده نبي علیه السلام ورته په دغه وخت کې چې زوال وشي د اسمان دروازې خلاصې شي تر څو نه بندېږي چې ماسپښین لمونځ نه وي شوی نو زه دا خوښوم چې د ما په دغه وخت کې څه عمل الله تعالی ته وښیږي صحابي ما فکر نه درو په ټولو کې قرات شته دا موږ داسې چې ډاک ورته ویلي د سورت فاتحې نه وروسته سورت په ټولو کې شته ده ویلي کوه ما ورته ویلې سلام شته کې ویلې نه دا څلور رکعاته سنت د جمعې ماسپښین نه مخکې په یوه تحریمه دي که په دوه خو په یوه تحریمه دي قرات به په دغه کې ډېر ویلې یهود معنا دا چې قرات اوږد به ویلې دا قرات به په دغه رکعتو کې ډېر ویلې سوال به چې وشو ماسپښین لمونځ خو به یې وځنډوه د ګرمۍ په موسم کې خو مستحب دا ده چې وځنډېږي په دا څلور رکعاته به یې کړو قرات به ډېر اوږد ویلې اوس دلته یوه پوښتنه ده چې دلته راځي چې په دغه وخت کې دروازې خلاصې شي نو زه دا غواړم چې د ما عمل پورته شي په دغه وخت کې عمل کله پورته کېږي خو د مازدیګر او د سهار په وخت کې هغه ملایکې چې بدلېږي د شپې او د ورځې هغه په مازدیګر کې عمل پورته کېږي د ورځې عمل او دلته وایي چې زه غواړم چې په دغه وخت کې د ما عمل پورته شي نو دی جواب کوي چې صعود په دوی معنا ده ختلو ته هم ویلی کېږي قبولي ته هم ویلی کېږي دا د قبولي وخت ته چې عمل وکړې الله یې دغه وخت کې قبولوي اگر که رپورټ وروسته ځي د مازدیګر پر باندې ځي خو په دغه وخت کې د قبولي وخت ته نو زه غواړم چې په دغه وخت کې زما لمونځ خدای پاک دربار ته پورته شي او دا یې دایمي کول دا بل روایت کې چې پیغمبر علیه السلام څلور رکعاته د زوال نه بعد د ماسپښین نه مخکې کول چې دا د اجابت وخت دی چې د ما عمل کې قبول شي موږ یې صلات د ماسپښین بولو د آخري رکعت کې چې د ماسپښین نه د زوال نه مخکې زوال نه بعد د ماسپښین د لمانځه نه مخکې څلور رکعاته کول او حضرت علي به هم کول چې نبي علیه السلام کول قرات به یې موږ کې ویلی هغه خلیفه مبارک رضی الله عنه دا وظایفو کې ابتدا کې حکم دا وي چې په لطایفو کې کوشش ډېر کوه تلاوت منع نه ده نفل لمونځ منع نه ده د خولي اذکار منع نه دي بعضې خلک په معنا تعبیر غلط وکړي ناروا نه دي چې دا پیران د خلک د تلاوت نه منې کړي یا د نفلو نه منې کړي منع نه دي خو ثواب په لطایفو کې د اول وخت موري پای ډېر ده زړه صفا کېږي په دا عمل د مقربینو دا هغه عمل د ابرارو ده په عمل د ابرارو ثواب په عمل د مقربینو ثواب کې یو په اویا پاتې ده بیا چې لطایفو نه سړی پورته شي نتیجباتو ته ورسېږي بیا عمل د مقربینو نتیجبات د افضل ذکر لا اله الا الله بیا به نتیجبات ډېر کوي چې بیا مراقبو ته ورسېږي بیا عمل د مقربینو تلاوت ته چې تلاوت به ډېر کوي چې مراقبو آخر ته ورسېږي بیا عمل د مقربینو لمونځ شي بیا د لمونځ ډېر کوي هلته د بیا په نقلو کې بیا د نه د اشراق لمونځ پرېږدي نه د اوابینو لمونځ پرېږدي نه د تهجد لمونځ پرېږدي اصلي کمال بیا هلته راځي اول خو په زړه صفایي باندې کوشش وکړه مرقات د مشکات هغې واقعه ذکر کوي چې یو عالم د یو پیر نه بیعت وکړ هغه ورته وویلی چې ته وخت درس پرېږده خپلې وظیفې وکړه دا نور علماو د تربیت وایي په شروع کې چې دا څه ګمراه پیر ده ښه مدرس یې د درس نه منې کړه خو هغه وایي عمل کوو په خپل پیر په قول باندې بیا یې ورته ویلي چې ته تلاوت هم پرېږده بیا په عین وایي د زندقت فتوا یې شروع کړه په دا پیر باندې چې د قرآن یې منې کړه خو ده ویل چې ما پرېږده وروسته چې اجازه راته وکړه چې اوس تلاوت شروع کړه دی ویل چې ما چې قرآن عظیم شان خلاص کړو د دې هر آیات نه انوارات راپورته کېدلې ده مې وایي ویلي اوس حقیقت قرآن ته ورسېدې اوس تلاوت کوو په دغه وخت کې دا ترقي په دغه باندې راځي نو هر عبادت خپل وخت لري خپل وخت لري بهتر ذکر قرآن تر ټولو بهتر ده خو په خپل وخت بیا اودس لمونځ شته په رکوع کې قرات شته په قعده کې قرات شته هلته د بنده کلام کې ویل کېږي رکوع کې چې قرات ویې د سبحان ربي العظیم په ځای لمونځ مکروه شو قرآن یې کې ویې سبحان ربي العظیم خو د نبي علیه السلام کلام ده په قرآن یې بې ځای ویې دا خپل محلونه لري خپل ترتیب لري
دغه ورته ویلې وای چې څوک حافظان د قرآن عظیم شان کوشش دې دا کوي د ماسپښین په سنتو کې د قرائت ډېر دا دور دی په دغه کې کوي ځکه ثبوت ده چې نبی علیه السلام دغه سنت اوږده کړي دي لکه د شپې تهجد اوږده کړي دي د ورځې په لمانځو کې د ماسپښین سنت اوږده کړي دي په دا نورو سنتو کې هم ګورئ د سهار نه مخکې سنت د ماښام نه بعد سنت په دغو دواړو کې تخفیف ته خو د کافرونو قل هو احد باب الصلاة التطوع في البيت وبه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح بن علاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عن عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد قرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. دا نفل لمونځ وروسته خو د نفلو خبرې راشروع دا نفل بهتره چیرې دي په کور کې که په جومات کې صحابي مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې کور کې چې نفل کوم ښه دي که په جومات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دایما کور خو وینې په جومات پورې څومره نږدې ده ما ته خو جومات ته تګ اسانه ده خو یو دیوال په مابین کې ده خو زه چې نفل په کور کې وکړم ما ته دا محبوب ده ته دم نه چې په جومات کې زمانه نقلو کې اخفا پکار ده پټوالی پکار ده چې جریان سره کې محفوظ وي خو څه نقلونه دي په جومات کې بهتر دي لکه د اشراق لمونځ نبي علیه السلام ورته اشراق په جومات کې ناست و نو هغه نفل بیا په جومات کې وکړه بیا به راته وکړه صرف اشراق ته تګ نه یخته بیا بدعت ویلی شوی ده چې یو په کور کې ماخطو نه بعد چې بیا په جومات کې نفلونه کوي صرف نفلو ته هلته ځي نه چې ناست په جومات کې ناست تر اشراقه بیا اشراق هم په جومات کې وکړي یو او د ماښام سنت راغلي دي په جومات کې تراویح چې جمع شته پکې په جومات کې تحیة المسجد په جومات کې رکعتې طواف په جومات کې دغه نفلونه په جومات کې بهتر دي عام نفلونه چې دي په کور کې بهتر دي چې د ریا نه سره کې خلاص نبی علیه الصلاة والسلام د کورونه ایدرې مه جوړوئ چې غالبا په ایدرو کې لمونځونه نه کېږي او بیا به دا درته راځي غالبا اوله ترمذي کې به راځي ځکه وایي باید د خلکو په قبول کې لمونځ کوي خدای پاک د خدای دوستان دي خو غالبا عام وړي لمونځونه نه کوي کور نه قبر مه جوړوه څه نفل کې وکړه ګټه یې څه ده یو خو د ریا نه خلاصېږي سړی دوم چې په کوم ځای نفل ذکر کېږي ملایکې د رحمت یې ځای ته ځي دریم برکات نازلېږي په یو ځای نو نبي علیه السلام یې چې ما په کور برکات نازل شي کړي که صرف په جومات په کور کې څه نفلي عمل کوي چې په کور کې خدای پاک برکات پیدا کړي کور کې ملایکې د رحمت پیدا شي راشي د سهار په سنتو کې موږ داسې په نفلونه د خدای پاک ثواب هسې راکړي د نفلو خو د علم کې د خدای کله کې د نفلو ثواب یې خدای پاک ورسره راکوي خو چې خپله علم کې صرف خړو مړه کا خړو ویده کا وخوره تر کومه ځایه تر دغه ځایه نه یې رارسېده نه یې په کړې تر هغه وخته خو چې پیدا کېږي خورو یې بیا نو دستي ویده شوه خو په هر وخت کې سهار سنت مې ورته ویلي چې په ځای کې بهتر دي که نه یې په خپل کوټه کې که نه یي چې نن یې جمع کېږي چې باندې به یې کوي بیرون په جومات کې بیا خاص کر په صف کې اشد کراهیتن دي اشد کراهیتن بیا د صف شاته دوم مکروه دي موږ په اول صف کې ولاړ سنت په دغه کې کېږي چې جمع ټیم ته یو منټ پاتې دی یا 2 منټه په دغه وخت کې په اول صف کې ودرېږي هلته اقامت شروع وي هلته د صف شاته ولاړ وي وایي چې کور کې به کوې که کور کې نه د جومات دی نه د جومات کې جمع کېدل د باندې به کوې که ژمی ده باران ده ساړه ده د باندې ځای نشته بیا به په جومات کې د ستنې شاته کوې دا مټې ده ستنې نه دي د دغه شاته به کوې په صف کې خو به یې نه کوې زموږ عام سلسله داسې ده خدای داسې وکړي